پرون دوابل ورځ هغه د روس چې کوم صدر دی پوتین هغه د مسلمانانو مرکز له راغلی چې راغلی و نو هلته بیا وګرځېدی را وګرځېدی بیا هغه قرآن پاک ورښکاره کوي بیا قرآن پاک یې وکتی بیا قرآن پاک د راواخیستی بیا یې د سینې سره ونیوی بیا یې قرآن بیرته کښېښوی نو ډېر خلک پر دا خبره ډېر اعتراض کوي چې الله نو کافر دی نو یې قرآن راواخیستی او پلانی پلانی خبره دا د موږ مسلمانان یو و قرآن ته ورپارېغه نه یو چې بل کافر را ولاړ شي قرآن راواخلي هغه بیا موږ منع کوو چې یا نه به کوې داسې خپل یې کوم نه او کافر منع کوم او تاسو اوس دا اوس کې یو پوپ چې دی هغه مسلمان سوی دی ډېر زورور هغه ول ما بایبل وایي ما چې قرآن یوه ورځ ووایي ما ته پته ولګېده چې دا قرآن حق کلام دی نو کافران چې موږ قرآن ور نه کړو نو بیا ستا څه خیال دی کافران به کله قرآن وایي کله به دوی سر ورباندې خلاصوي نو خو د هغه دی الله پاک و چاته د هدایت یوه لاره چې د هغه یې شي هغه لاره بیا چې شي د ټول عمر دپاره کلمه ګو چې دی هغه جوړ شي اوس په دې کې خبره دا ده لا یمسو الا المطهرون خو دا معنا ده چې کله یو سړی غسل نه لري کله یو سړی اودس نه لري هغه قرآن له لاس نشي وړلی یوه زنانه ده هغه د لمانځه ټیم یې نه دی نو دا قرآن لره لاس هم نشي وړلی او ویلی هم نشي یو سړی چې غسل نه لري قرآن لره لاس څه کوي ویلی هم نشي او که غسل لري او دس نه لري لاس نشي وړلی ویلی سي اوس په دې کې خبره دا ده عزیزانو چې یوه مسله خو دا ده چې کوم کوچنیان دي بچیان دي هغه بغیر د اوداسه قرآن له لاس وړلی سي دا زموږ د حفظ چې کوم بچیان دي قرآن یادوي د هغو دپاره اودس ضروري نه دی ولې که چیرې اودس د دوی دپاره ضروري سي نو بچی دی نو بچی په اوداسه څه پوهېږي بیا به د قرآن د حفظ سلسله ډېره ګرانه سي دا یوه خبره دویمه خبره دا ده که چیرې یو سړی را ولاړ سو اوس یو کافر ته قرآن ورکوي د کینیډا څخه ماته یو ملګري میسیج کړی و چې دا څنګه مسله ده چې یو سړی را ولاړ سي کافر ته قرآن ورکوي نو کافر ته به ته قرآن په دا صورت کې ورکوي چې دی غسل لري چې غسل لري بیا ته قرآن ورکولی سي دا یو یا خبره دا ده چې ته کله کافر ته قرآن ورکوي د دوو خبرو به تا ته مطلب معلومات یې اولنۍ خبره دا ده دی به غسل لري دویمه خبره دا ده چې دی به د قرآن بیادبي نه کوي بیا یو مسلمان و کافر ته قرآن ورکولی سي ها که کافر په خپله را ولاړ سو قرآن یې راواخیستی یا یې غسل نه درلودی یا اودس نه درلودی هغه د مسلمانانو سره تعلق نه لري اوس یو سړی دا نشي ویل چې او پوتین چې دی هغه ګناهګاره سو غوره غسل یې وکړه نو اودس یې وکړه نو نه پوتین خو مسلمان لا نه دی نو بیا ته د اوداسو د غسل مسلې څه کوي چې چیړي ها د مسلمان دپاره دا نه د پکار چې را ولاړ سي څه وکړي یو سړی کافر دی دی قرآن ورکول غواړي نو دی بیا معلوموي چې دی غسل و اودس لري که نه لري ښکاره مثال در کوم ښکاره مثال دا دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خو نو ډېر لوړ شان والا و دی خو را ولاړ سو والزم دا محمد رسول الله مبارک به وژنمه دا به نعوذ بالله شهید کومه دا به قتلومه نو دی را روان په لارې یو سړی په مخ وله چیرې هغه روان یمه داسې دا محمد چې دی هغه داسې سړي ورته ویلی ول ته محمد رسول الله پرېږده ورسه ستا خور مسلمانه سوې ده خور دی په منډه رالی خور لره چې دروازه یې وټکول ور خلاص یې کړله خور یوه ورقه یا صحیفه یا د قرآن مطلب قرآن په هر څه چې لیکلي و هغه یې وایي دی را ولاړ سو دا خور یې ډېره ووهله چې ویې وهله خور ډېر بد ورته وویل چې ته بد یې زه کلمه نه پرېږدم زه قرآن نه پرېږدم چې هر څه وکړې کرار د ده په زړه کې الله پاک رحم راوستی د ده زړه دا خپله خور چې ویل د ډېر زړه یې ورباندې وسوځل سو ول ته څه شویه هغې ورته ویلې زه قرآن وایم ول ته یې ما ته راښکاره که زه بیا هم ووایم خور یې ورته ویلې خور یې هم ډېره غښتلې وله خور یې هم ډېره غیرتمنه وله خور یې هم ډېره دلاوره وله هغې ورته ویل ته هغه وخت لا د ایمان نو راوړی اسلام نو ول ته نجس یې ته پلیت یې ته مشرک یې د مشرک دپاره لا یمسو الا المطهرون د هغه معنا ده چې اودس غسل نه دی راته موږ قرآن نه ورکوو دی ولاړې ژر ژر یې غسل وکئ
چې غسل وکړي بیا قرآن راواخلي قرآن چې راواخستی نو بس الله پاک انقلاب ورپکې راوستی په ما تاو کې انقلاب روپۍ راولي وزارت راولي نوکري راولي سټې راولي یو ډېر شاندار موټر په ما تا کې انقلاب راولي په حضرت عمر فاروق کې قرآن پاک انقلاب راوستی روان د محمد رسول الله د شهادت په نیت ولو د محمد رسول الله د قتل په نیت ولو لیکن الله پاک نور څه ورکړلو چې رالی د پیغمبر علیه السلام مبارک دربار لره پیغمبر علیه السلام هم پریشان وسو چې دا سړی رالی څنګه رالی مسلمانان لږ دي دی 40 مسلمان ولو هغه شپږم کال د نبوت و غالبا نو چې رالی بس حضرت پیغمبر علیه مبارک ورته ولاړ سو د شپې دعا هم کړې وه چې الله دا سړی خو را خپل کا نو چې رالی حضور تکبیر الله اکبر په مکه کې دا خبره لوړه ډېر مطلب هغه زنګه یې وکړله چې راغلی پیغمبر علیه السلام ته مبارک پیغمبر علیه مبارک ورته ودرېد حضرت عمر فاروق ته او ده ویل یا رسول الله ایمان غواړم اسلام غواړم کلمه غواړم کلمه ویل غواړم بس پیغمبر علیه السلام مبارک ډېر خوشحاله سو ایمان یې راوړی اسلام یې راوړی دلته خور ورته ویلې بغیر د اودس قرآن ته لاس نسی وروړلی بغیر د غسل قرآن ته لاس نسی وروړلی خور په حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی باندې غسل چې دی هغه وکړي بیا بل خبره دا د عزیزان اوس ګوره یوه زنانه ده چې هغه مطلب اودس نه لري یا د لمانځه ټیم نه دی یا نارینه دی هغه غسل نه لري یا دی اودس نه لري اوس د نارینه دپاره دی اودس نه لري په دا خپل نستوړي باندې قرآن نسي راخیستلی ول دا د چې کوم نستوړی دی دا د بدن سره لګېدلی دی هغه هغسې دی لکه د بدن چې دی بدن لاس نسي وړلی نو د هغه رقم په نستوړي باندې هم نسي کولی زنانه چې کومه ده هغه به د خپل چادر په خپل پړونې باندې قرآن نسي راخیستلی ولې دا چادر و پړونې د دې پر سر باندې دی کالایده دا چادر لیرې کې لکه د زموږ ته یې پټونه واخله زموږ څه لیرې په پټو یې ما ورته نیولی سو که یو سړی غسل نه لري په پټو قرآن نیولی سي خو زنانه په خپل چادر پړونی چې د دې پر سر دی په هغه باندې نیولی نسي یو سړی د دستانې په لاس کړلی اوس اودس نه لري قرآن له لاس نسي وړلی د دستانو او د لاس بیا فرق نشته ها که دستانې د لاسه وتلې ولې بیا په دستانو باندې قرآن ونیوئ لکه موږ ته چې په یو رومال یو پټو یو دسمال باندې ونیسو پروا چې د هغه نه لري بیا پروا چې د هغه نه لري بیا په دې کې یوه بله خبره دا د عزیزانو چې موبایل کې قرآن پاک جایزه دی که یا موبایل کې قرآن پاک جایزه دی ویلی سو خو ښه خبره دا د سړی په قرآن کې ووایي خو بیا یو سړی مجبوره دی مسافر دی مطلب داسې دی چې هلته د قرآن ترتیب نه جوړېږي دی راولاړ شو موبایل یې خلاص کوي اودس نه لري په موبایل کې قرآن خلاص کړی دی ویلی سې خو علما فرمایي سکرین لره لاس مه وروړه ولې مه وروړه ځکه سکرین لره لاس وروړل داسې دی لکه قرآن لره لاس وروړل قرآن لر لاس وروړل نو وی وایه پروا نه لري ښه خبره ده خو لیکن خبره دا ده چې کله یو سړی قرآن وایي نو یې په قرآن کې ووایي قرآن چې د سړي په لاس کې نو خو ډېره لویه خبره ده په دغه موبایل کې ما او تا ګناه هم کړې ده ګناه هم راڅخه سوې ده ګناوې هم کوو او بیا ما او تا څه کوو قرآن ورپکې وایو مناسبه نه دی علما دا شی خوښوي نه ها یو سړی مجبوره دی هغه وایي واره ګناوې کوم او بیا قرآن هم پکې ونه وایم ټیک د صحیح ده ما ته یو سړی ویلې ول مولوي صاحب دغه موبایل کې سړی یو واره ګناه وکړي او بیا قرآن وایي دا به نو ولې صحیح کېږي ما ویل زه به اسانه مثال درکړم د دې مثال داسې دی یو سړی درواغ ووایي یو سړی غیبت وکړي یو سړی بهتان ووایي یو سړی چې دی هغه مطلب چاته شکنځا وکړي غلط کار وسو ګناه کار وسو په دغه خوله باندې اوس ما ورته قرآن ویلی شو ولو نو مال چې د هغه خوله ما او تا ګناه ورباندې وکړه فورا څنګه ما او تا قرآن ورباندې وایو بس داسې دا موبایل هم ته وښیه چې موبایل کې ما او تا ګناه کوو د هغه څخه ما بعد بیا یو نیک کار چې دی هغه هم پکې کوو نو الله پاک دې موږ ته د قرآن ادب او احترام را نصیب کړي اته ته ما وختي خبره کړې وه محمود غزنوي صاحب په باره کې راځي محمود غزنوي یو وخت یو ځای میلمه سو چې میلمه سولو نو په هغه مهمان خانه کې په هغه بیټک کې میلمستون کې د قرآن پاک یو ورقه پرته وله دی چې ماخستن پرېوتی نو یې سوچ وکړي چې د قرآن ورقه پرته ده دا به زه څه په کوم د باندې وباسم یا بده خبره ده زه به د باندې ولاړ سم چیرې ځې د باندې میلمه راغلی دننه نو دی وایي ټوله شپه زه ویښ پروت مطلب په ناستې بیده سوم ما پښې ځغولې نه دي مال د قرآن بیا د بیرانسي بې حرمتي ونسي غټ خلک و ډېر لوی ادب او احترام دی اوس په یو سړی وایي یاره دا نو اوس یوه ورقه پرته وه یو ځای بیا را زړولې وایي خیر
چې د محمود غزنوي رقم ایمان ولري بیا ته دا چم نه کوي خو چونکې هغه ایمان نشته نو زه وایم ته به داسې کړی وای تا به هغسې کړی وای که څه هم د پښې ځغولې وای ګناهګاره کېدی نه ولې مجبوري ده خو لیکن ادب و احترام بیا ځان ته خبره ده نو دی چې کله وفات شو بیا غالبا خواجه معین الدین چشتي صاحب رحمه الله لیکلی دی یا ویلی دی چې بزرګ په خوب ولیدی الله څه معامله در سره وکړه الله وبخښلم پر څه شی وبخښلې ول ما ته ویل زما د قرآن د یوې صفحې د یوې ورقې ادب و احترام دی وکئ زه نن ستا ادب و احترام کوم تا بخښم دا د قرآن پاک یوه صفحه د قرآن یوه ورقه دا د مؤمن د مسلمان خو به شان داسې چا به د قرآن احترام و ادب لري الله دې مفتي ټولو ته را نصیب کړي قرآن وایست قرآن مه پرېږدئ د خدای دپاره مه پرېږدئ د خدای دپاره قرآن مه پرېږدئ دا قرآن دونه لوی ملګری دی والله که په دې وطن کې زما او ستا شناختي کارت دومره لوی ملګری والله که په افغانستان کې تذکره دومره لویه ملګری والله که زما او ستا د یوه ملک بل ملک ته تل پاسپورټ دومره لوی ملګری لکه په قبر کې چې قرآن زما او ستا څومره ملګری دی والله که یو بچی نن پیدا سو مور یې دومره ملګری بابا یې والله که دومره ملګری لکه دا قرآن زما او ستا د په قبر کې او د حشرګاه پر میدان او پر صراط څومره لوی ملګری وایست دی د چا نه دی زده پروا نه لري قرآن خلاص که الحمدلله بار بار وایه قل هو الله شریف بار بار وایه دا به ستا د قرآن تلاوت چې دی هغه وګرځي دا خبره ختمه شوه